سلامونه قدرمنو صابرجان یم. نن بیا د اتوار ورځ ده جي او کلي کې ولاړ یم. اتوار په ورځ باندې اکثر زموږ په کلي کې واده وي او چې کله په کلي کې واده وي او لاړ شم زما دا ملګري یا زما دا کلیوال خامخا په دې تمه باندې زه دې هلته ویډیو کوم او نن چې چا واده دي هم درته ښایم او چې څه تیار شوي دي څه انتظامات دي هم درته ښایم. دا هغه شاه زلمی دی چې ما درته ویل چې یاره د واده زلمي له هم بوځمه. محمد نوشاد نومې دی او نوشاد واده یې ډېر مبارک دی. خوشحاله اوسئ او ستاسو چې د کور څومره هم بشران دي کشران دي ټول ته دې مبارک شي. دا شهزاده چې دی دی خو مړه منې بیا اورې کې هر ځای کې حاضر که نه هلکه دې څنګه ښایي تسبیح ورسره دي خیال دی خو په دې تسبیح واده نه کېږي اورې پیسې به ګټې. صابر په ویډیو کې ځان راوستل. السلام علیکم صابر جی بخیر زلمی سر تعارف کې چې دا زلمی زما او د زلمی کې ګوره دا احتشام دی. احتشام چې دی دا د حاجي جان افضل صاحب بچنګې دی د زلمی ډېر خاص دوست دی. دا چې درته پته یې اورې که نه د زلمي خاص دوست دی او زموږ د واده څه مشرانو له پیغام ورکړ تر څو پیسو ګټلو چل نه زده کړي چې واده والا ونه کړي ځکه چې بیا په تاسو بوج او بیا بوج خلي خبره ده دله چې د سبزۍ دپاره هم پیسې ورکړو خو یې لوګان لس روپۍ ګرانټي نو دا خبره نه ده. زه خوشحاله را دوست او د واده انتظامات دې ملګرو ته ښایي.